السلام علیکم ګرانو مینوال، امید لرم چې روغ جوړ بوي او د ژوند په مازو کې به عزتمندونه ویډیو کې درته هر کلی ويم. عزتمند ډیر افسوسناک درناک واقعي چې کومه مخې ته راغلی وي چې د اسماء اخلاق چې کومه د پښتو مشهور شاعر دی داغي ولا چې کومه غلطي ویډیوګانې لیک شي داغي نه بعد داغي رونو او داغي سره د پلار ور سره سکارو مرګرو موږ د مکمل په دې ویډیو کې خایو چې هغه سره څومره ظلم وشو. ویډیو کتونه مخکې کتا سو زمونږ په دیروشنی کلیک چینل کې نوی وینو زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. زمونږ کومه نوی ویډیو رځي چې تاسو ته زر تر زر درسي او د ټلې نشانه ور سره وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې کوي. مرګرو سو ورځې مخکې چې ډیر افسوسناک درناک واقعي مخې ته راغلی وي چې د پښتو مشهور شاعر او سندرغاړي اسماء اخلاص والا چې کوم غلطي ویډیوګانې لیک او اسماء اخلاص دا خبره کوله چې زمانه موبایل ورک شوی په اسلام آباد کې چې داغې نه بعد چې کې زما کوم غلطي ویډیوګانې وي هغه چا ظالمانو لیکړي چې پاغي کې زه د خپل یار سره ما غلط کارونه کړیو چې داغي په وجه زما چې کومه ویډیوګانې وي هغه لیک شولي او هغه د بج په سوشل میډیا باندې ډیر زیاتې وایرل شوی او خلکو قتل داغي نه بعد زما سره ډیر زیات غلط سلوک وشو او زه خپل ورونو راونی ولم او ډیر زیات یو وخل او پلارم ماته دا خبره وکړه چې زه دې وشرم ځکه چې تا ډیر ظلم او زیاتې وکړو او ډیر غلط کار دی کړی دی چې زمانه ما دې وشرم ول ځکه چې زمونږ په پښتنو کې داسې کار خو هیڅ کم نه کوي لا څنګه چې تا وکړل همون خو کته یو شاعر او سندرغاړي خو تا خو ډیر بد کارونه کړی دي چې داغي په وجه مونږ چا سره سترګې نشو لګول. مرګرو دا داغي د پلار او درونو خبرې وي د دغې نه بعد چې کله د پلار او ورونو ته پته ولګي چې د دې د غلطي ویډیوګانې ډېرې وایرل شوي دي هغه راونی ولا او خي وخله او کور کې بند کا کې دی کا. مرګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شي. نور ویډیوګانې پر چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریا.